یو نفر سره رهي د ښار و لور ته نیت یې وکړي چې بغوښې راوړي کور ته. نو چې ورسېدی کله و بازار ته ورسیدا سو د ماهیانو دکاندار ته. څو پیسې یې ور حساب کړلې هغه ته په بدل کې یې ماهیان ورکړه وده ته. بیرته ولاړې و خپل کور لره چالاکه ویل ښځې د هغه غوښې ښه صفاکه چې مې څه پیسې په جیب کې درلودلې هغه ټولې په ماهیانو مصرف سولې و ماښام لره به ټولې ښه پخې وي داسې نه چې بې نمکه یا اومې وي. ښځې هم بس په پرېولو ځان مبتلا کړي یو ماهي کې یې ښایسته غمی پیدا کړي. په خندا یې خاوند ته وویله چې نور خلاص وله نیستۍ که خدای کوله یو غمی مې در پیدا کړي چې ځلیږي په کتلو یې هېڅ سترګې نه مړېږي. زه خو وایم په دنیا کې یو دانه دی یو خولۍ دی بل بې مثله ښایسته دی. دې سړي چې غمی وکتی راضي سو نو د ښځې سره سم په خوشحالي سو. ویل ښځې نور مو ژوند ټوله سمیږي داسې ښکاري چې بېده بخت مو ویښېږي. بس رهي سو دم په دمه و بازار ته رسېده چې سو د زرو دکاندار ته. نو یې داسې دکاندار ته وویله چې غمی مې خرڅومه زه په خپله له نیستۍ مې راوړی دی بازار ته چې په کور کې خوراک نه لرم سهار ته. خو زرګر چې غمی ته وکتله و صادق حقیقت یې وویله ویل دا خو بیخي ډېر قیمت بهایه رانیولی یې زه نه سم اشنایه. هلته بل زرګر ستا وس یې په رسېږي که یې رانیوي بس کار دې په سمیږي. دی هم ورغلی و هغه دکاندار ته ور حاضره سو د زرو خریدار ته. نو یې وویل وده ته دم په دمه چې غمی مې خرڅوم محترمه هره ورځ یم په پیسو پسې ستومانه له سختي یې راوتلې یمه ګرانه. ها بچان مې وږې تږې دي ژړېږي ناکراره یم زړه مې پر خوږېږي. هزار ځله شکر وایم الله ته د غمی چې یې راکړی دی یوه ماته. راته ښکارې په دې کسب کې ماهره بس قیمت یې راته ووایه زرګره. نو زرګر چې غمی وکتی حیران سو و مالک لره یې دا رنګه ګویان سو چې غمی قیمت بهایه معلومیږي په دې یو د پاچاهانو وس رسیږي. په بازار کې دي دا خلک تاباسي چمګران به دي په لږ پیسو تیر باسي. په بل چا باندې یې ونه وینې ګرانه ځه سیده ځان ور حاضر که تر سلطانه. مالک پوه سو چې دا دلته نه خرڅېږي بس روان سو د پاچا خوا ته ستنېږي. نو سړی چې رسېده سو پاچا ته هغه مه یې ور ښکاره کړي هغه شاته. ویل ما څو زرګرانو ته ور وړی خو د ټولو تر وس تېرو نوموړی. زه اوس راغلم چې پر تا یې خرڅومه یم مجبوره بله چاره نه لرمه. نو پاچا چې غمی وکتي په خپله ویل زه یې رانیولی سمه ګله خو قیمت در کول کېږي دوه رقمه خوښه ستا ده چې څه غواړې محترمه. د اول قیمت یې نیمه پاچاهي ده که راضي یې سودا زما او ستا صحي ده. د هر څون دې د رایې چې زه لرمه سم نیمی به یې زه ستا سره ویشمه. او دوهم قیمت یې داسې در کومه دغه ټولې خزانې درته سپارمه. 6 ساعته کامل وخت در کول کېږي چې هر څونې زر دې یوړله ستا کېږي. په لږ وخت کې به ته یوسې ډېر مالونه په یوه غمې به جوړ کړې محالونه. خو چې کله دې وخت پای ته ورسېږي نور به وځې دا غمی دې زما کېږي. ښه نو نیمه پاچاهي دې وس خوښېږي او که زه و خزانو له دې شوق کېږي. سړی دلته په سوچو کې سو حیران سو څه وخت وروسته خزانو لره روان سو. خو قریب چې سو داخل و خزانې ته نو په فکر کې سورک و دې صحنې ته. خزانه کې و هر رنګه نعمتونه هر طرف ته یې تیار و پلنګونه. دې سړي ویل چې وخت خو ډېر لرمه اول ځان په مړوم بیا به یو څه وړمه. نو یې وکړله بې حده خوراکونه څو غالبه سو پر ده باندې خوبونه. بس بیده سو یو بلنګ باندې بېغمه 6 ساعته پر ده تېر سو دا رقمه. خزانې له وردنونه سلطانه ویل ویښ څه وخت دې پوره دې ښکلې ځوانه انېټه د اوسېدلو دې هم پوره ده په سودا کې دې هم کړې دا وعده ده. خو سړي چې و ساعت ته وکتله څه ساعتوه بیا لا په وخت کې و داخله. په افسوس یې و پاچا ته وویله چې تر تا دې صدقه سم په څو ځله که یو څه مهلت لا راکړه دم په دمه دا نیکي به دې تر مرګه یادومه. تر دا اوسه خو ما شی لا نه دی وړی بس ما چې مې یو نس پکښې مور کړی هغه مې په شو پیسو باندې خرڅېږي په خوبو یې قیمت کله پوره کېږي. نو پاچا ورته ویل چې سادهګیه پر موقع باندې بېده سوې لیونیه ها چې ما او تا سودا سره کوله نو قیمت مې 6 ساعته وټاکله. ته په خپله تېر تر ټولو نعمتو سوې چې اخته دې په خوبو او خوراکو سوې. ګوره نه دې اوس غمی درته رسېږي نه څه وړای سې نو دې عذر منل کېږي. د غمي څښتن پر ځان پورې حیران سو ناامیده د خپل کور پر خوا روان سو. نو هېڅکله غفلت مه کوئ انسانه په غفلت کې ګټه نسته بې تاوانه. د خپل ژوند په قدر پوه سه مسلمانه هر ساعت بوله د سرو زرو په شانه. په معنا د خزانې دغه دنیا ده ګټه وکړه چې توښه دې د عقبا ده. د غمي مثال مو ژوند دی چې تېرېږي پاچا مرګ ورځنې دلته مثالېږي. دا غمی د هر انسان سره اشنا دي په دې پوه سه چې نن ستا سبا پناه دي. په غفلت که څوک کمال ته رسېدلی د غمي څښتن به نه هلاکېدلی.